بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زما د یو چا سره پر مځکه دعوه وه. زما مځکه وه یو چا کرلې وه، وروسته مې ځینې وګټل. اوس د کښت ورباندې کرلی دي، زه کولی شم چې ورته ووایم چې دا خپل کښت دې ایسته که. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې شرعي مسله دا ده چې څوک د یو چا پر مځکه باندې د هغه بې اجازې کښت کښېږدي، دی کولی شي هر وخت چې هغه ته ووایي چې خپل کښت لرې کړه. دا چې ستا مځکه ده او ودې ګټل، نو دی بیا ستا پر مځکه باندې حق نه لري چې نور کښت ته دوام ورکړي، او که ستا په اجازه سوی وي نو بیا کښت پر رسولی شي. دغه مسله د بیع هدایه یا دریم جلد هدایه را نقل کړې ده، او تفصیلي یې څو اړخونه را نقل کړي دي چې څوک د چا پر مځکه نالان کښېږدي، څوک د چا پر مځکه آبادي وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.